نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو راځو نننی درس د را قاعدې دي. مخکنی درس مو د لام قاعدې وې، د لام بحثو، او نننی درس د را قاعدې دي. راځو لومړی رای متحرکه وایو. دوستانو رای متحرکه هغه راته ویل کیږي چې را په خپل حرکت ولري. حرکت موږ او تاسو ویلی دی چې حرکت زور، زیر او پیش ته ویل کیږي. رای متحرکه هغه راته ویل کیږي چې را په خپل حرکت ولري، یعنی یا زور ولري، یا زیر ولري، یا پیش ولري. راځو د رای متحرکې ډکوالي ته چې کله ډکه او کله تشه ویل کیږي. نو هر کله چې زور یا پیش ولري ډکه ویل کیږي. رای متحرکه هر کله چې زور یا پیش ولري ډکه ویل کیږي، او که زیر ولري تشه ویل کیږي. لکه ربک. د ربک په مثال کې دوستانو تاسو وګورئ، دا د را زور لري، رای متحرکه سول. مخکې مې ویل چې رای متحرکه هغه را ده چې را په خپله یا زور ولري یا زیر ولري، لکه د رجال په کلمه کې، او یا هم پیش ولري لکه د ربما په کلمه کې. نو رای متحرکې که کله زور درلودي لکه د ربک په کلمه کې، او که یې چیرې پیش درلودي لکه د ربما په کلمه کې، په دې دواړو حالتو کې را ډکه ویل کیږي. یعنی په تفخیم سره وایو. تفخیم معنا ډک لوستل. او که چیرې زیر ولري بیا تشه ویل کیږي، لکه رجال. ګورئ دوستانو، را چې کله زبر ولري ډکه ویل کیږي، چې کله پیش ولري ډکه ویل کیږي، او که چیرې زیر ولري بیا تشه ویل کیږي. مثالونه د زور ده ربک، د پیش ده ربما، او د زیر ده چې تشه ویل کیږي رجال. رجال دا و رای متحرکه. راځو رای ساکنه وایو. رای ساکنه هغه راته ویل کیږي چې را په خپله ساکنه وي، را ورغندی ولري، دې ته رای ساکنه وایو. راځو وایو چې رای ساکنه څه وخت ډکه او څه وخت تشه ویل کیږي. رای ساکنه هر کله چې د رای ساکنې څخه مخکې، یعنی ما قبل حرف زور یا پیش ولري ډکه ویل کیږي، او که یې مخکې حرف زیر ولري بیا تشه ویل کیږي. لکه برق. دوستانو موږ او تاسو ویل چې رای ساکنه، رای ساکنه هغه را ده لکه د برق په کلمه کې چې را دادی ورغندی لري، دا رای ساکنه سوله. دا رای ساکنه څه وخت ډکه څه وخت تشه ویل کیږي. مخکې مو دا په تعریف کې ویل، هر کله چې د رای ساکنې څخه مخکې حرف، یعنی د برق په کلمه کې به د را د مخکې حرف چې بعد دغه حرکت شي، دغه حرکت ته کتل کیږي. مخکې حرف زور یا پیش ولري ډکه ویل کیږي. دا د رای ساکنه د برق په کلمه کې موجوده ده، مخکنی حرف بعد زور لري، نو دا را موږ څنګه وایو؟ ډکه وایو. او که چیرې د رای ساکنې ما قبل یا مخکنی حرف پیش ولري، لکه د یرزقون په کلمه کې یر، نو هم بیا را ډکه ویل کیږي. او که چیرې د رای ساکنې څخه ما قبل یعنی مخکې حرف زیر درلودي، نو بیا هغه را تشه ویل کیږي، لکه انذرهم. دلته د رای ساکنې څخه مخکنی حرف ما قبل حرف ذال دی، هغه زیر لري، نو رای ساکنه تشه ویل کیږي. یو ځل بیا په لنډ ډول سره رای ساکنه هغه راوه چې را په خپله ساکنه وي، ورغندی ولري. که چیرې د رای ساکنې څخه مخکنی توري ما قبل توري زبر ولري، لکه برق، او یا هم ما قبل حرف پیش ولري، لکه یرزقون. په دې دواړو حالتو کې را په تفخیم سره یعنی ډکه ویل کیږي. او که چیرې د رای ساکنې څخه مخکنی توري زیر ولري، د زیر حرکت ولري، نو بیا رای ساکنه په ترقیق سره وایو، یعنی تشه وایو انذرهم. راځو دوستانو دریم رای مشدده.
رای مشدده هغه را ته ویل کیږي چې را په خپله شد ولري. راځو په رای مشدده کې هم د هغې حرکت ته کتل کیږي. که چیرې زور یا پیش ولري ډکه ویل کیږي او که زیر ولري بیا تشه ویل کیږي. لکه د سرون. دوستانو رای مشدده مو ویله چې هغه راته ویل کیږي چې را خپله شد ولري. شد خو موږ او تاسو پیژنو دوستانو، دغه درې د سین رقم غږ چې دي دې ته شد ویل کیږي. نو رای مشدده که چیرې شد ولري نو حتما به د شد سره یو حرکت هم لري، یا به زوري یا به زیري یا به پیږي. نو د رای مشددې سره که چیرې رای مشددې زور درلودی ډکه ویل کیږي او که یې چیرې پیش درلودی هم ډکه ویل کیږي، لکه د رای متحرکې رنګه. او که چیرې رای مشددې زیر درلودی نو بیا هغه رای مشدده باریکه یا تشه ویل کیږي. مثالونه لکه د سرون را مشدده ده، تنوین د زورو لري، یعنی دوه زور لري، را ډکه وایو. لکه د میر رسولی را مشدده ده او هم پیش لري ډکه وایو. او دریم مثال یې دوریون دوستانو را مشدده ده او همداسې را زیر لري، نو تشه یا په ترقیق سره وایو. لکه څنګه چې د رای متحرکې باسو همداسې رای مشدده هم همداسې ده، صرف او صرف رای مشدده شد لري. راځو دوستانو څلورم ډول ته رای مرامه یا رای رامه. هغه راته ویل کیږي چې پر هغې را باندې وقف بالروم سوی وي. د وقف په بحثو کې به بیا ووایو چې وقف بالروم کم وقف ته ویل کیږي. دلته به اعلان تعریف وکړم. وقف بالروم هغه وقف ته ویل کیږي چې د حرکت درېیمه حصه ښکاره کړل سي. حرکت بالکل پوره ساکن نه کړل سي، بلکې د کلمې د اخرني حرف حرکت خفیف یا سپک ادا کړل سي. درېیمه حصه چې ښکاره کړل سي بس دې ته وقف بالروم وایي. نو رای مرامه څه وخت ډکه او څه وخت تشه ویل کیږي؟ راځو وایه. په رای مرامه یا رای رامه هم ورته وایي. په رای مرامه کې هم د هغې حرکت ته کتل کیږي، لکه په رای مشددې کې چې د دې حرکت ته کتل کېدل. که چیرې زور یا پیش ولري ډکه او که زیر ولري بیا تشه ویل کیږي. لکه والفجر. په والفجر کلمه که موږ وقف بالروم وکړو دغه درې حرکت به یو څه ښکاره کړو وبې وایو والفجر یعنې لږ یې وایو، د حرکت درېیمه حصه وایو. نو که چیرې موږ پر رای مرامه باندې وقف بالروم وکړو نو هغه را که چیرې زیر درلودی تشه به یې وایو، او که چیرې پیش درلودی لکه د منتصر په کلمه کې نو بیا به هغه را ډکه ویل کیږي. راځو د را په بحث کې یو بلې موضوع ته چې هغه موضوع اماله ده. راځو د امالې تعریف کوو او وایو چې په قرآن کریم کې اماله په څو کلمو کې کیږي. نو اماله په لغت کې میلان کولو ته وایي، او په اصطلاح کې میلان د الف دی و طرف ته د یا، او میلان د زور دی و طرف ته د زیر. دا د امالې تعریف دی دوستانو. په لغت کې میلان کولو یا راکږولو ته وایي، او په اصطلاح کې میلان د الف دی و طرف ته د یا، او میلان د زور دی و طرف ته د زیر. یعنی الف راکږول و یا ته الف په تلفظ کې داسې ویل لکه یا چې مو ویل، او میلان د زور دی و طرف ته د زیر، یعنی زور په تلفظ کې داسې ویل لکه زیر چې مو وویلي. دا اماله په قرآن کریم کې په یوه کلمه کې راغلې ده، هغه لکه مجریها. د دې اصل کلمه چې وه هغه مجراها و. مجراها یعنی را زور درلودلی، هغه زور یې موږ او تاسو د زیر په شکل وایو، او د را څه وروسته مجرا الف و، هغه الف موږ او تاسو میلان ورکوو د یا و طرف ته، یعنی لکه یو څوک چې فکر وکړي چې یا یې ویل. نو دوستانو دا کلمه نه مجراها ویل کیږي، نه مجریها ویل کیږي، او نه مجریها ویل کیږي، بلکې د دوی په منځ کې ویل کیږي. د دې مجریها کلمه مخکې کلمه چې ده هغه بسم الله ده،
نو داسې ویل کېږي بسم الله مجریها مجریها یعنی مجراها مجریها مجریها یې نه وایو مجریها بسم الله مجریها 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 ویل کېږي دوستانو. نو دوستانو د را بحث نور هم پاته دي، یوازې پر دې باندې اکتفا نه کوو، د را د باریک ویلو شرطونه پاته دي چې هغه په بله ویډیو کې انشاءالله ترتیبوم. دوستانو د تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړي، نور دوستان او ملګري مو هم دې چینل ته دعوت کړي تر څو ټوله زموږ او تاسو د درسونو څخه برخمن سي. دوستانو د یوټیوب په سرچ کې صرف او صرف په پښتو او یا هم په انګلیسي باندې تجوید زده کړه ولیکي، چینل به راسي، هغه در سره سبسکرایب کړي. شنه لوګو یې ده په پښتو باندې په ژړ خط تجوید زده کړه ورباندې نوشته ده. نو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړي، و څنګ ته یې د بیل یا زنګولې نښان هم در سره کلیک کړي تر څو چې موږ نور درسونه پورته کوو تاسو ته در ورسیږي او خبر درکړي. د نن ورځ درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.